ګرانو دوستانو، په دې نن ویډیو کې به تاسو ته زه ښایم چې موږ خپل فیسبوک پیج څنګه پبلش کولی شو. لکه موږ پیج جوړ کړی دی، هلته یې ورته لیکلي انپبلش. تاسو ته زه ښایم، رالم خپل فیسبوک ته. دلته تاسو ته ښکاري ځینې زما چې پیجونه چې کوم دي هغه پبلش دي، او دا وګوره تاسو ته ښکاري قرآن کریم ان اردو ټرانسلیټ. دا وګوره انپبلش یې ورته لیکلی. نو دا به موږ څنګه کولی شو چې پبلش کړو. نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پښتو چینل نه دی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ، هغې له هم ترې څه فایده والي. دا برنی وګورئ، دا هم انپبلش. نو ټولو نه مخکې دوستانو موږ به داسې یو کوم چینل چې موږ پیج پبلش کوو هغه به کلیک کړو. لکه زه دا اوس رالم، نو دلته تاسو ته ښکاري دا درې ټاکي، دې باندې به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ را به شئ دلته ایډیټ سیټینګ، په دې باندې به ګوته کېږي. چې دې باندې هم کېواستو نورو څه کې به ګوتې نه ووایي، جنرل ته به راشئ. جنرل ته دې باندې به کلیک کوئ. دلته چې رالی دلته به وګورئ پبلش انپبلش. نو تاسو به دلته چې خپل دغه چې کوم دی پبلش کوئ، او واپس به ترې بار شئ. چې کله هم پبلش کړو نو ستاسو دغه چې کوم دی پیج پبلش شوز به هر څوک سرچ کې هم راډلی شي او ویني به یې هم، او دا به یو څو منټه پبلش وي ورته لیکلی وي، سیټ به شي.